ناوخته دې کړه راوځه اوس د مدرسې وخت دی زر کوله سمه ده مورې واو نوي کالي ښکلی دی زویه بسم الله الرحمن الرحیم ووایه سمه ده مورې بسم الله الرحمن الرحیم دا ډېر ښکلي نه دي مورې د الله شکر ادا کړه چې دا کالي درکړي دي الحمدلله ډېر ښه زویه السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته سلام او د الله تعالی مهرباني دې وي په تاسو دواړو باندې باندې پام در سره کوه سمه ده مورې یا الله زما ماشومان ته سمه لاره وښایې یا الله زما د ماشومانو حفاظت وکړي ته په سمه لاره باندې روان کړي او په خیر سره یې ورسوي یا الله آمین په خیر یې راورسوي یا الله واو نوې جامې پلار مې راته راوړي دي عرفانه موږ زده کړی پرون چې موږ ته استاد ښوولی و بلې هو زده کړی مې دی وروسته د ډوډۍ نه ویلی شي الحمدلله 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 الذي بتمشى زي وايم الحمد لله الذي أطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين الحمد علي أستاذ بيدر توخي سمد السلام عليكم ورحمة الله وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته راځئ راځئ کښېنئ نن خو یو نوی زده کوونکی هم راغلی دی دلته راشه پوښتنه درنه کوم نوم دې څه دی علي ډېر ښه ډېر ښکلی نوم دی یو بل نوم هم دی چې ستا په څېر دی تاسو پوهېږئ نه لومړنی ماشوم چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ هغه علي رضی الله تعالی عنه و علي لومړنی ماشوم و چې د شهادت کلمه یې ولوستله آیا تاسو شهادت کلمه باندې پوهېږئ هو زه پوهېږم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ډېر ښه د اسلام 5 بناوې دي شهادت کلمه یې لومړنۍ بنا ده نورې بناوې کومې دي عرفانه دویم لمونځ دی دریم روژه ده څلورم نمبر زکات دی او پنځم حج دی استاد راته ویلی شي د دې څه معنا ده ولې نه ولولته بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی الحمد لله رب العالمین
ټول ستاینې خاص الله لره دی چې پالونکی د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ډېر مهربان پوره رحم لرونکی دی. څښتن د ورځې د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا ته عبادت کوو او خاص تا څخه مدد غواړو. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم وښایه موږ ته سمه لاره د هغه کسانو چې تا انعام کړی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه لاره د هغه کسانو چې غضب پرې شوی دی او نه لاره د هغه کسانو چې ګمراهان دي. آمین. نن ورځ به د یو بل صورت معنا هم ولولو. زه در شروع کوم په توجه سره یې واورئ. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد ووایه چې الله جل جلاله یو دی. الله الصمد الله جل جلاله بے پروا دی. الله ته هر شی محتاج دی. لم يلد ولم يولد نه یې دی زېږولی هېڅوک او نه دی له چا زېږېدلی دی. ولم يكن له كفوا أحد او نشته دغه الله لره برابر سیال هېڅوک. یوازې همغه پیدا کړي او د همغه عبادت کوو. الله جل جلاله سترګې راکړي چې پرې وینو، غوږونه یې راکړي چې پرې اورو، او ژبه یې راکړې چې خبرې ورباندې کولی شو. نو باید ښې خبرې وکړو، ښه ووینو او ښه واورو. دغه لاره ده چې موږ او تاسو الله جل جلاله ته ورنږدې کوي. ښه ده، نن کوچنی علي نن مدرسې ته راغلی دی، نو زه تاسو ته شیریني درکومه. علي دلته راشه، نن به استاد تا ته عربي حروف در وښایي. سمه ده؟ د دې د زده کولو څخه وروسته به تا ته زه ښکلی چاکلیټ درکړم. ألف الف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال ذال راء را زاي زاي سين سين شين شين صاد صاد ضاد ضاد طواء طاء ضاء ضاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف
لام لام ميم ميم نون نون هاء هاء واو واو ياء يا ټول وختي راشئ سمه ده. سمه ده. السلام علیکم ورحمة الله وعلیکم السلام وبرکاته. ورحمة الله